ملاله یوسفزۍ د افغان نجونو زده کړو د ملاتړ په موخه 1.5 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د ملالې یوسفزۍ بنسټ د افغان نجونو د زده کړو د ملاتړ لپاره 1.5 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. د دې بنسټ مشرې ملالې یوسفزۍ ویلي افغان نجونې او ښځې په سخت وضعیت کې دي، خو دوی بیا له طالبانو په پټه د زده کړو هڅه کوي. نوموړي زیاته کړې چې یاد شمېر مرسته به هغو بنسټونو ته ورکړي چې په انلاین ډول افغان نجونو او ښځو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د یادونې وړ ده چې ملګري ملتونو د بشري حقوقو سازمان او ګڼ شمېر نورو بنسټونو افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو د 1000 ورځو په پوره کېدو سره توند غبرګونونه ښودلي او د طالبانو له حکومته یې غوښتي څو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دوستانو، دا د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.